وطن هر سړی دردیږي سړی خو یو ځلې مړ کیږي خو په وطن دې قربانېږي وې ښځه په هر سړي کونډېږي سړی هغه دی چې پرې خاوره کونډه شي نه مه چاته سوال او مه زارې کا غم دې د خپلې تور سرې کا د کشمیر غم په اور پسې کا وې ته په خیبر لوړې نارې کا زه د کابل لوی کاروان سره درځمه سپس بې غیرته خلک کم شه د وردې نمرود سم شه دا تور پنجاب په کور ماتم شه وې په تا مې بیا خلګې قسم شه په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه پښتنه خاوره مې د تنده که د شالکوټ که د هلمنده سوات مې پټکې تیره لمنده وې زما پښتو زما څرمنده دا نورې ژبې دا لباس په شانې دي نه په یار مې سختي نه لورېږي خو په خپل کام مې زړه بدېږي کله له امریکا بندي کېږي وې که تور وربل مې میراتېږي په وطن ننګ دی لالی نه منې کومه را دې ثبوت د محبت کا لمن مې پاکه د تهمت کا سر دې قربان په افغانیت کا وې په زولنو کې لاس اوچت کا د جیل خانې کړکۍ ته زه ولاړه یم زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم ارشاد یو غزل وایه بیا ټپې ته رانم کوو کومه غزل وایه د شپې دوه نیمې بجې دي او د شپې دوه نیمې بجې ووایه داسې ده چې د ژمي شپه د ژمي شپه اوري باران د شپې دوه نیمې بجې د شپې دوه نیمې بجې د ژمي شپه اوري باران د شپې دوه نیمې بجې ما له بیا یاد کړو جانان د شپې دوه نیمې بجې میوزیک دی شپه ده د یو چا د در طواف کومه میوزیک د شپه ده د یو چا د در طواف کومه میوزیک د شپه ده د یو چا د در طواف کومه د باچا غږ د کلي میان د شپې دوه نیمې بجې او پر یو عاشق پر یو مقتول بې وسه ملت پر یو عاشق پر یو مقتول بې وسه ملت په چیغو ژاړي پاس اسمان د شپې دوه نیمې بجې او کور او مالت خاموش ویده سهار به کار لپاسي کور او مالت خاموش ویده سهار به کار لپاسي زما تر مخ ستا تصویران د شپې دوه نیمې بجې او د میسنجر له لارې ګورم ویش دي څه به لیکي د میسنجر د لارې ګورم ویش دي څه به لیکي زما ملګري شاعران د شپې دوه نیمې بجې د دوه نیمې بجې دي خاصه زه چې هر څه طلب کړم مور مې په ناروغه وجود زه چې هر څه طلب کړم مور مې په ناروغه وجود ځواب کې وایي چې قربان د شپې دوه نیمې زه چې هر څه طلب کړم مور مې په ناروغه وجود ځواب کې وایي چې قربان د شپې دوه نیمې بجې عادي څوک نه یو ټولنیز اصول په پام کې لرو عادي څوک نه یو ټولنیز اصول په پام کې لرو خو ځان له بیل جوړ کړو جهان د شپې دوه نیمې بجې دا اوس راځه ته ټپې وکړه قربان بس ختم د سرزوره انجام دی ولید د چیغې سر ته د چیغې سره که سر ته تلې
کتلې کونډه دې کړم لالا په سرو کسرو مرمو کې درومي وای سبا به مړ وې سبا به مړ وي که مړ وي مخ ترې ولې کولې پټومه لپاسه دوی که دوی چې نظر اخلې وای زما د یاره زما د یاره د یار جنازه پیغلې که پیغلې جنکۍ اورینه سور وزیر والا وزیروال کمیس اغوندما پښتون غورځنګ ته پښتون غورځنګ غورځنګ ته څنګ په څنګ په څنګ در سره ځما پاس په مورچل مورچال کې د غږ ورک شو یاره رامعلومیږي رامعلومیږي معلومیږي چې قرار قرار یې کړې لالیه او صادر مې پاسه که پاس په پړي زوړ شوی پیزوان مې زنګ شو پیزوان مې زنګ شو که زنګ شو لالی تورې که تورې خاورې خوري نه د پښتنو پښتنو په وطن راغلمه حجرې خالي وې حجرې خالي خالي وي ژڼې جنګ ته که جنګ ته تللي وونه پښتون له لرې پېژنده شي خلکه ملایې نرې وي ملایې نرې وي کمربند کمربند خوړلې وي نه سبا به بیا که بیا په وطن ننګ وي وای ځوانان بژدي ځوانان بژدي کژدي سپینې غاړې غاړې په کندغونه زما ځواني ډول کوي دا پښتونواله سره زه په پښتو پښتونواله باندې سر ورکوم زه په پښتو پښتونواله اوس غزل ارشاد وار دا غزل تا به تر اوسه نه یې اورېدلې ته دې هم داسې یې ته دې هم داسې یې پر تا خو د خوارۍ نه راځي ته دې هم داسې یې پر تا خو د خوارۍ نه راځي پر دې سمسور باغ دی اشنا سپېره ژلۍ نه راځي اوس پر اول ماښام ویده سم اوس پر اول ماښام ویده سمه خوبونه کوم اوس پر اول ماښام ویده سمه خوبونه کوم ستا لیوني خواږه یادونه لیونۍ نه راځي ډېر ښه زه لکه ته دومره پر ځان باندې مین نه سومه زه لکه ته دومره پر ځان باندې مین نه سومه ما له تر اوسه پورې هېڅ چل د سلفۍ نه راځي ما ته به خوله نه راړایې په دا خبره ارشاد دا مولانا زینالله ته خوله ونیسه شه زه لکه ته دومره پر ځان باندې مین